نمیشه، دستایش آواز کردیم اینجا کامل نصر پل داریم. بعد از او بیادر مجاهدین ور دستگیر کرد. شپږ کسیزه ډله د اختطافچیانو ونیول شول چې په دې شپږو کسانو کې د دې اختطافچیانو رئیس او ورسره معاون یې هم و. دستایش آواز کردیم نصر پل زیر انداخته میده بینه. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست د اختطاف کوونکو هغه شپږ کسیزه ډله نیولې چې یو کس په کابل کې اختطاف کړی و او وروسته یې پروان ولایت ته انتقال کړی و. په دغه ډله کې د دغه بانډ مشر او 15 نور کسان دي چې د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي دي. یاد کسان په خپل جرم اعتراف کوي او زیاتوي اختطاف شوی کس یې په پروان ولایت کې یو سیند ته غورځولی و. یاد کس ژوندی ژغورل شوی او اختطاف کوونکی یې له کورنۍ څخه د $300,000 غوښتنه کوله. یو تن اختطاف کوونکی د یادې پیښې کیسه داسې کوي. علمی دو تا جوان اشرف و اشمن روز جمعه بود، شام جمعه بود، گردان ما نگره یا شنبه بود یا جمعه. امی سفیده به صفت مهمان دست گرفته تو گرفتن آورد. نه پوزش پیچاندگی نه چشمش بالا است نه کدام حالت هم تهاگی. در خانه ما نان نخوردیم، از بالا آمدیم یه نان ایلامان نان جور کردم خوردم. همونجا دیگه استراحت میکنیم. استراحت کنیم میریم آخانه کلام هست. ما در دالیز خیلی شدیم دلم گرگ در آمد که بیا کلام کاری چیزی نباشه متوجه شام شدم. دیدیم که دیگه بین سوز و خبر سوز صبح شد گفتم آدم عالمی چه رقمی میمان است که نمیمانی عکس و خنگرد پیما بزنم. گفتو کارت نباشه که گوشای شام کرد زبانش هم تو نایید. با سبایش خیستن رفتم شامش. د دغه ډلې یو بل تن وایي غوښتلې چې د یاد کس څخه ځان خلاص کړي نو نوموړی یې په پروان ولایت کې یو سیند ته غورځولی و. ایره 2 نفر آورد شهر در موتر تاکسی ساعت 1 بجه تا 2 بجه آورد شهر. و تا شام خانه ما بود. با شام بردمش خانه غلام فاروق. یک شب دو شب اینجا بود. با بعد رفتیم آورده میشه حساب. چرا؟ اول قانونی اولش فهمیدی ما از خانه فاروق کشیدیمش آوردیمش دستایش آواز کردیم نصر پل زیر انداخته میده بینه. از خانه فاروق آورده میشه دستایش آواز کردیم اینجا کامل نصر پل داریم. ما اشمن زیر انداخته میشه گفتم برو بدر که حامدی مادم جنجال تو خلاص ما. د دغه اختطاف کوونکو د باندې مسؤل وایي رؤف نومی کس د دوی خپلوانو او پلان د دوی لخوا ورته جوړ او وروسته یې پروان ولایت ته ولېږدوی. اسم خواجه عبدالله فرزند خواجه نورسعید ولایت کابل ولسوالی کلکان. باشنده اصلی ولایت کابل ولسوالی کلکان می باشه و فعلی نام نای عبده. امی عبیدنام اندیوالم آمد عرفنامه داری دیدن گفت که اینمی آدم اختطاف میکنیم. تصمیم اختطاف گرفتیم. همی آدم اختطاف کنیم. از با کابل با پروان به حساب اندیوالی ما گرفته بردیمش با پروان بردیمش. تسلیم به اشرف کردیمش. از اونجا پس ما و عبید که ما با تماس بود. از اونجا ما و عبید پس آمدیم به طرف کابل. باز ما و عبید زنگ هم زدیم و زنگ هم زدیم که برادر دیگه چیز هست تا ای که مجاهدین دستگیرشان کرد. مجاهدین دستگیرشان کرد دیگه. چقدر پول خواستی؟ $300,000 خواسته بودیم. بعد از او تو که زنگ میزدی عبیدالله کتیتان بوده؟ بله. بعد از او بیادر مجاهدین ور دستگیر کرد. دستگیر کرد تقریبا چند ماه بعدش ما و عبید را دستگیر کرد دیگه. کدام اشتباه فعلا هم از کار خود اشتباه پشیمان هستیم. اشتباه کردیم گناه کردیم دیگه کدام گناه اشتباهی ما نداریم. یو بل تن چې یاد کس په خپل ټکسي کې انتقال کړی د قضیې کیسه داسې کوي. نام عبیدالله ولد جان آقا ولایت پروان ولسوالی سیدخیل. از عده مزار می آمدیم ما خواجه عبدالله نام که کاکارف سر گلدان شتگیست
او را که دیدیم گفتیم این پیسه دار است، گفت اختطافش میکنیم. باز پلان اختطاف گرفتیم. یکی 2 روز بعد خوجا عبدالله به بانه اندیوالی یا چیز پروان بردش. باز به من زنگ زد. چند روز او را تعقیب کردیم؟ 2 روز. خوجا عبدالله به بانه اندیوالی یا رفاقت بردش پروان. به من زنگ زد. ما رفته بودیم پروان. باز من دور استاد بودم، بردشانه به اشرفنام تسلیمشان کرد. با اشرفنام از طرف مجاهدین یا گرفتار شد. خوجا عبدالله 2 بار زنگ زد، مبلغ $300,000 تلبیست. دیگه باز از طرف مجاهدین گرفتار شدن و اعلان شدن از کار خود پشیمان هستیم. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د اختطاف کوونکو یا د شپږ کسیزه ډله د ځانګړو عملیاتو په پایله کې پروان ولایت کې ونیول شول چې په خپل جرم اعتراف لري او دوسیه به یې ډېر ژر قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د نن څخه څه موده وړاندې د محمد عارف ولدي محمد نعیم په نوم باندې یو کس و چې د کابل ښار د 19مې حوزې څخه اختطاف شو. آخر الامر د محمد عارف نامې اقارب راغلل، د کابل ولایت جنایي ریاست ته عریض شول. نو بیا د کابل ولایت د جنایي ریاست تکړه مجهزو او دلاورو مجاهدینو عملیات ورباندې فیل کړل چې په ترڅ کې یې 6 کسیزه ډله د اختطافچانو ونیول شول چې په دې 6 کسانو کې د دې اختطافچانو رئیس او ورسره معاون یې هم و چې 4 کسان مو په پروان ولایت کې د پروان ولایت د قومندانۍ په همکاري باندې ونیول شول او کوم چې د دې اختطافچانو د ډلې رئیس او یا معاون و دا په کابل ولایت کې گرفتار شول الحمدلله. او کوم کس چې اختطاف شوی و د دې څخه د $3 لک غوښتنه شوې وه، هغه هم الحمدلله روغ رمټ د دوی د منګولو څخه راویستل شو او خپلو قریبانو ته ورتسلیم شو. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست د کابل ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د هغو ډلو پر وړاندې به جدي اقدامات وکړي چې کابل ښاریانو ته ستونزې جوړوي. عام ولس ته دا ډاډ ورکوو، اطمینان ورکوو چې تاسې مطمئن اوسئ. انشاءالله مجاهدین شپه او ورځ ستاسو په خدمت کې دي. تاسې د الله جل جلاله په نصرت سره 100% کې مطمئن اوسئ. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست زیاتوي دا مهال په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه د 0 کچې ته راټیټه شوې او هڅه کوي تر څو هیوادوال په سکون سره ژوند وکړي.